د امرالله صالح احمقانه خبرو افغانان غوسه کړي. محمد نبی او نورو افغانانو امرالله صالح ته سخت پیغورونه ورکړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امرالله صالح لیکلي افغانان حق حیران شول چې په یو انځور کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي د انتحاریانو له مشر حقاني سره په مسکا ولیدل او په ټولو غیر عادلانه پریکړو کې غلي پاتې شول. حتی د جنو د تعلیم بندیز په هکله هم نو پر افغان کرکټ بندیزونه ښه اقدام دی. نبی ورته ځواب کې لیکلي: محترم امرالله، ستاسې دغه ټویټ زه حیران کړم. هیڅوک د افغان لوبغاړو په وطن دوستۍ او ژمنتیا شک نه لري. موږ اوس هم د هماغه بیرغ او سرود لاندې لوبې کوو او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپل هیواد د ریښتونو ارزښتونو استازیتوب کوو. دا اوس چې ټول ملت چې له کوم حالت څخه تیریږي دا ټول ستاسو د فاسدو او غلطو پریکړو له امله دی. د افغان په نوم یو ځوان لیکلي: که د انځور اخیستل جرم وي نو تا څنګه د مسعود سره په ویاړ عکس اخیستی؟ که د حقاني لخوا بې ګناه خلکو د وژلو خبره وي، مسعود هم د کابل جګړو کې زرګونه افغانان شهیدان کړ. دا څنګه کیدای شي چې مسعود د خلکو په وژلو ملي اتل او حقاني سره عکس اخیستل جرم؟ جنرال مبین لیکلي: د استرالیا د غیر عادلانه پریکړې پر ضد د افغان لوبغاړو غبرګونونه د ستایلو وړ دي. وروسته له دې اسلامي امارت باید د لنډغرو له قصده هم د ملي لوبډلې لا ډېر ملاتړ وکړي. فضل ربی شینواری لیکلي: د امرالله صالح په شمول کوم یو کې دا غیرت و چې د دې بې وجدانانو پر ضد له نړیوالو د بندیزونو غوښتنه وکړي؟ آیا دوی د ولس لپاره تللي وو که د افغانانو د تباهۍ په خاطر؟ دوی هم لا اتلان دي خو په کرکټ کې د بندیزونو غوښتنه کوي. وشرمېږئ او سل وارې سمسئ وشرمېږئ. کارګر لیکلي: ښاغلی صالح، آیا د ټویټ تر لیکلو مخکې دې د خپل ځان سره فکر ونه کړ چې همدا د کرکټ لوبغاړي دي چې تر نن ورځې پورې د هغه جمهوریت ملي سرود او ملي بیرغ د نړۍ په هر میدان کې غږولی او رپولی دی چې تاسو یې دوهم کس وئ؟ که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.